اسیا ملي لوبډلو جام او د اسیا د الف یا ایمرجنګ لوبډلو جام ترمنځ توپیر څه دی او کله ترسره کیږي، کومې لوبډلې پکې حضور لري او څه ډول ترسره کیږي؟ افغانستان لپاره په دې سیالیو کې جدول څنګه دی، حسابونه څنګه دي او په کوم ډول به افغان لوبډله تر پایلوبې پورې رسیږي او څه ډول به دغه سیالۍ ترسره کوي چې دغه ورځو کې باید د افغان لوبډله هم د ایشین گیم سیالیو ته هم په ډاګه شي چې تقریبا 3 لوبډلو له اوس نه خپل سکواډونه په ډاګه کړي دي. دا چې اسیا جام سیالۍ په څه وخت پیلیږي، د اسیا ایشین گیم څه وخت پیلیږي، دا پوښتنه ده چې ډیری دوستانو ته به یو څه نه څه پوښتنه وشي چې باید ځواب وسیږي. او باید ووایم چې د اسیا ایمرجنګ جام یا په ټوله کې ایشین گیم سیالۍ چې دی د روان کال په سپټمبر 24 باندې به پیل شي. البته او دغه راز د اسیا جام سیالۍ چې ملي لوبډلې به پکې لوبیږي هغه به هم د راتلونکي 2020 کال په جون 18 باندې پیل شي تر جولای 4 پورې به دوام وکړي. دا چې افغانستان په دغه سیالیو کې څه ډول لوبیږي او زیاتره دوستانو ته پکې دا پوښتنه ده چې دا سیالۍ څه ډول دي او ولې افغانستان مثلا په کومو حسابونو باندې مثلا په ایشین گیمز کې مخکې تګ نه دی کړی. په لومړیو کې به راشو د افغانستان لوبډلې ته چې ملي لوبډله د هغه به 2020 کال کې د اسیا جام سیالیو کې بیا هم حضور ولري چې دا ټول لوبډلو په ګډون به په بنگلادیش هیواد کې ترسره کیږي. یعنې بنگلادیش هیواد دغه سیالیو څخه کال کوربتوب په غاړه باندې ولري. البته د راتلونکي کال لپاره چې بیا هم د فل ممبرشپ 15 لوبډلې پکې حضور والی وي چې افغانستان، د بنگلادیش، هندوستان، پاکستان او سریلانکا لوبډلې ترڅنګ به 3 هغه لوبډلې وي چې هغه به د اسیا پریمیر کپ څخه دغه سیالیو ته کوالیفای کړي چې هغه به هم د روان کال اگست میاشتې کې پیل شي چې دغه سیالیو لپاره باید کوالیفای راوند دوی ولوبوي ترڅو د دغه 15 فل ممبرشپ لوبډلې سره یو ځای شي او په ټوله کې 8 لوبډلې بیا په اسیا جام کې په 2020 کې سیالۍ ترسره کړي. او دغه سیالۍ په بنگلادیش کې ترسره کیږي. دا به د بنگلادیش په 3 سټیډیومونو باندې ترسره کیږي چې شیر بنگالا سټیډیم په میرپور کې د 150,000 لیدونکو ظرفیت لري. همدغسې د چټاګرام چې کوم دی هغه 40,000 لیدونکو ظرفیت لري او ترڅنګ د سلیټ سټیډیم هم په همدغه توګه باندې. او سیالۍ په 2 ګروپونو باندې ویشل کیږي چې په A او B ګروپ په سیالۍ ترسره کیږي. دوم پړاو چې هغه د 0-4 پړاو، څلور لوبډلې به 0-4 پړاو کې بیا هم لوبیږي او د 0-4 پړاو نه به بیا یوازې 2 لوبډلې مستقیما دوی به ځي او فاینل به ترسره کوي. نو ګورو به چې دغه سیالۍ به څومره په زړه پورې او جذابې اوسیږي. نو خدای دې وکړي چې افغانستان لوبډله هم تر هغه وخته پورې دغه سیالیو ته ښه چمتو شي، ځکه دا د ورځنیو په بڼه باندې به سږ کال د 2020 ترسره کیږي. هم 2020 نړیوال جام ترسره کیږي او هم اسیا جام ترسره کیږي. نو هم به د نړیوال جام لپاره هم یو ښه تیاری اوسیږي، که څه هم د نړیوال جام سیالیو تر اوسه پورې نیټې هم نه دي په ډاګه شوي. نو ستاسو په اړه باندې نظر څه دی د افغانستان د ملي لوبډلې په اړه باندې چې 2020 نړیوال جام البته اسیا جام سیالیو ته به دوی هم بیا مستقیما په دغه سیالیو کې اوسیږي. خو د ایشین گیم په سیالیو کې سږ کال افغانستان ته یو سخت پړاو په لاره کې دی چې باید له دغه پړاو څخه اول دوی تیر شي چې سږ کال به دغه سیالۍ په جاپان کې ترسره کیږي چې د آی سی سی فل ممبرشپ 15 هیوادونه افغانستان، بنگلادیش، هندوستان، پاکستان او سریلانکا لوبډلې پکې حضور والی وي چې جاپان لوبډله به کوربتوب پر غاړه باندې ولري. دغه راز به 4 هغه لوبډلې چې هغه د ایشین گیم کوالیفای راوند کړی دی او دلته ځان رسولی، هانګ کانګ، مالیزیا، نیپال او عمان. خو په دغه لوبډله کې به کوم لوبغاړي اوسیږي؟ دې کې به د افغانستان یا د نورو هیوادونو چې کوم لوبغاړي دي هغه به د الف لوبډلې لوبغاړي اوسیږي، مطلب مین لوبغاړي به په دې کې نه اوسیږي د ملي لوبډلې لوبغاړي. او له اوسه نه 3 هیوادونو خپلې لوبډلې هم په ډاګه کړي دي چې هندوستان دی، جاپان دی او پاکستان دی چې دوی له وړاندې خپل لوبډلې په ډاګه کړي دي چې هندوستان ته به مرشي شیرا سیار کوي، پاکستان ته سیف ظفرخان کوي او جاپان ته به هم فلیمنګ په نوم باندې یو لوبغاړی دی چې هغه مشري ترسره کوي. نو خو پاتې لوبډلو تر اوسه پورې سکواډ هم نه دی په ډاګه کړی. ستاسو په اړه نظر څه دی چې فکر کوئ افغانستان لوبډله چې کوم سکواډ ټاکي باید کوم لوبغاړي پکې اوسي؟ زیاتره د افغانستان ملي لوبغاړي اوس چې سکواډ کې نه دي، فکر کوئ په الف لوبډله کې څومره ځای جوړیږي چې باید دغه لوبډلې ته هم دوی لاره پیدا کړي او دغه لوبډله کې هم دوی ولوبیږي. سیالۍ داسې دي چې افغانستان باید په A ګروپ کې د کوربه جاپان او د نیپال سره مخامخ شي. یعنې د جاپان او نیپال لوبډلې ته دوی باید ماته ورکړي. 2 لوبډلې چې دی نو مستقیما به بهر کیږي او په دې توګه باندې به یو لوبډله دغه ګروپ نه وځي او دوم ګروپ کې هم بیا د هانګ کانګ، مالیزیا او عمان لوبډلې دي چې د دې نه هم باید
یوه لوبډله ووځي او دوه لوبډلې آوټ شي. نو مطلب د لومړی A او B ګروپ څخه به دغه دوه لوبډلې ځي او دوی به لاره پیدا کوي مستقیم ناک آوټ سیستم ته، چې هلته به کوارټر فاینل واوسیږي. کوارټر فاینل کې بیا په دې حساب باندې به دوی مخامخ کیږي البته د تقریبا هندوستان، پاکستان، بنگلاديش او د سریلانکا سره. البته یو څه باید ووایو چې په دغه سیالیو کې به البته یوه لوبډله آوټ کیږي او دوه به لاره پیدا کوي، که نه لکه دوه به ناک آوټ سیستم ته ځي، یو به چې دی نو هغه به آوټ کیږي. نو مطلب لاره اسانه ده افغانستان ته هم چې که یوه لوبه هم دوی وګټي نو کولی شي چې بل پړاو ته پکې لاره پیدا کړي او بل پړاو کې بیا یا د هند او یا هم د بنگلاديش او یا پاکستان سره به دوی مخامخ کیږي. نو دا هم یو سخته لاره نه ده افغانستان لپاره نسبتا، خو مهمه دا ده چې افغانستان هم بیا دغه سیالیو ته ښه سکواډ وټاکي او مستحق لوبغاړو ته ځای ورکړي. په اړه باندې ستاسو څه نظر دی په کمنټ کې را سره شریک کړئ، ویډیو لایک او نور ملګرو سره هم ضرور شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.